السلام علیکم ملګرو. ملګرو څنګه خپل واتساپ د هیک کولو نه بچ کړو. زموږ واتساپ څوک هیک نه کړي یا زموږ نه څوک قبضه نه کړي. نو پوره طریقه راښیو په دې ویډیو کې. زموږ ویډیو سره ضرور لایک کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ ټکنیکل بونر سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیو تاسو ته په ټایم در رسي. ملګرو نن سبا دوکې ډېرې زیاتې شروع شوي. یو نیم کس تاسو د واتساپ نمبر والي، پای کې چې کله واتساپ کولی یا کوډ تاسو ته راشي نو کال درته وکړي موږ ته کوډ راسېنډ کړه. داسې هم واتساپ قبلې کولی شي. یا ستاسو واتساپ چې کوم کوډونه موډونه دي هغوی خپل هیکینګ جاري ساتي، نو ستاسو واتساپ داسې هم قبضه کولی شي. نو خپل واتساپ د داسې هیکینګ نه بچ کړئ. نو پوره طریقه د ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ، زموږ د ویډیو سره ضرور وګورئ. ملګرو فرسټ اف آل به تاسو خپل واتساپ اوپن کړئ. چې واتساپ کله اوپن کړو ملګرو نو بره به 3 ډاټ باندې کلیک کړئ. په دې باندې کلیک کړو ملګرو به سیټینګ باندې کلیک کړئ. سیټینګ باندې کلیک کړو. سیټینګ نه بعد به ملګرو په اکاونټ باندې کلیک کړئ. اکاونټ نه بعد د ملګرو بله دا 2 سټیپ ویریفیکیشن ښکاري، په دې باندې کلیک کړئ. نو ملګرو که ټرن آن باندې به کلیک کړئ. ملګرو تاسو به چې عدد کوم کوډ دی هغه ولیکئ، دې له هغه ورکړئ. که تاسو له هر څنګه کوډ ورکوئ نو موږ به یو کوډ ورکوو ملګرو. دلته تاسو نه ایمیل غواړئ، که ایمیل ولې ورکوئ نو هم صحیح ده، که نه ورکوئ نو هم ضرورت ورته نشته، بیا سکپ کولی هم شئ. خو ایمیل کې دا فایده وي پکې، نو که چېرې سبا دې ستاسو نه بیا واتساپ موبایل نمبر غواړي یا نور څه مسله پکې راځي چې ایمیل هم پکې ورکړئ نو ستاسو اکاونټ به ډېر په اسانه طریقه باندې بیا تاسو ته هم خلاصېږي. نو تاسو که ورکوئ ایمیل نو کولی شئ سکپ هم کړو. ملګرو په دې اوکې باندې کلیک کړئ. لږ انتظار کوئ ملګرو. په دې باندې دا زموږ سره آن شو. لیکئ 2 سټیپ ویریفیکیشن هیز بین ټرنډ آن. بیا لاندې به ډن باندې کلیک کړئ. دې نه بعد ملګرو که تاسو پکې نمبر ورته چینج کوئ یا ایډ ایمیل اډرس ولې ورکوئ، که ایمیل ورکوئ دا ښکاري، دا پکې هم تاسو ورکولی شئ. او که نه څوک وایي چې نه زما دا ټرن آن چې موږ کومه طریقه درته وښودله نه ده پکار یا کوډ ولې بدلوو، نو دا تاسو ټرن اپ کولی هم شئ. په دې ټرن اپ باندې کلیک کړئ. ټرن اپ 2 سټیپ ویریفیکیشن ملګرو دا ټرن اپ چې درته ښکاري په دې باندې کلیک کړئ، نو دا تاسو واپس کلوز کولی هم شئ. خو موږ خو طریقه دا وښودله چې ستاسو واتساپ څوک هیک نه کړي. نو که ویډیو مو خوښ شي ملګرو خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ، فالو کړئ. زموږ ټکنیکل بونر سره ضرور سبسکرایب کړئ. ملګرو بیا چې کله هم تاسو خپل واتساپ اوپن کوئ نو ستاسو نه مخکې کوډ چې کوم دی به درنه غواړي، دا بره ورته لیکلي وي انټر یور 2 سټیپ ویریفیکیشن پین. هغه کوم کوډ چې تاسو ورکړی به دلته تاسو ورکړئ، ستاسو واتساپ به اوپن شي. ملګرو دلته موږ سره دغه طریقه د واتساپ د هیکینګ چې تاسو ته موږ وښودله. که زموږ دا ویډیو خوښ شوي نو ضرور یې لایک او فالو کړئ. زموږ دا پیج خپل ملګرو سره شیر کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې در رسي.